د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت په یو ویډیویي پیغام کې چې د اپریل په 3 خپور شوی په ګردیز کې د کرونا وایروس د 2 مثبتو پیښو تر ثبت وروسته پریکړه وشوه چې د خلکو پر لوی غونډو په جمعتونو کې په جمع د لمانځه ودونو او خیراتونو لپاره د خلکو پر غونډېدو بندیز ولګول شي. حسرتونه ویل چې دا بندیز به تر کومه دوام کوي. بل پلو په پکتیا کې د 203 تن خلکو اردو مسؤلین وایي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د تندر قلوردو قرارګاه او ګارنیزون ټول جزوتامونه قرنطین کړل او قلوردو ته په ننوتو بشپړ بندیز ولګید. د دې مرکز د رسنیو د برخې مسؤل ایمال مومند رسنیو ته وویل چې دغه ګامې په دې ولایت کې د کرونا د 2 مثبتو پیښو له ثبت وروسته پورته کړی.